بل دا د سه کومې وسلې چې افغانستان کې پاتې وي هغه خو د تیر ادارې ته دوی په لاس ورکړي وي یا دوی نه پاتې وي هغه په غنیمت کې افغانانو او مجاهدینو ته پاتې شي. هغه اوس د افغانانو ملکیت ده. افغانستان خپل هیواد په ساتي. هغه وسله د دین زموږ د دې هیواد د ازادۍ د دې هیواد د حریت او د دې اسلامي نظام د دفاع کار ځنې اخلو. دا لموږ له لاسه څوک کوي سي نه څوک را وړای سي که وړي او څوک سره راځي په دغه وسله به معامله وسره کوو. دا وسله زموږ په لاس کې ده اوس او موږ ان شاء الله مړ ملت نه یو بېننګه ملت هم نه یو. جهاد قربانۍ سرښندنې دفاع له خپلو نواميسو خپل هیواد او دین او ارزښتونو دا له هر څه نه مهمه ده. نو څوک هم داسې ړوند خیال نه کوي په افغانانو باندې نه دې څوک تشویش کوي چې له موږ نه وسلې چې موږ څه د اشرف غني اداره نه یو څوک څه امر راته وکړي موږ به هغسې کوو او نه کوم خپل د دوی تر لاس پوڅې لاس لاندې اداره یو چې دوی به څه غواړي موږ به ورسره په هغه ډول ګډ یو. افغانان مستقل خلک دي داسې غوښتنه څوک نشي ځینې کولی که یې وکړي موږ یې منو نه بل دا داسې په زور باندې نه څوک زموږ هیواد ته راتلی سي نه زموږ باګرام نیولی سي نه زموږ کابل نیولی سي نه زموږ یو بل ځای. نو ټولو ته اطمینان ورکوو چې داسې لاپې شاپې دي باور مه پرې کوئ تشویش هم ځینې لرئ. افغانستان ویښ خلک لري اسلامي امارت ټولو ستونزو ته متوجه ده. بېغمه اوسېږئ خپل هیواد او خپل نظام او خپل ارزښتونو نه دفاع وکړئ او د خپل هیواد د ابادۍ فکر وکړئ چا نه هم تشویش مه لرئ انشاءالله.